بسم الله الرحمن الرحیم. نن تاسو ته زه د اتصالات پر انټرنیت طریقه ښیم. ورونو یو خبره ده چې دغه انټرنیت طریقه په فیسبوک کې مه پوسټ کوئ. دا کوم لینک چې د یوټیوب کې دا ویډیو ده زه ښه دومره سبسکرایبر نه لرم، نو زما دا یوټیوب دومره مشهور نه ده. نو ورونو دا په خپل فیسبوک کې دا مه شیر کوئ چې زما فری انټرنیټ ده او د بل یو ده. دا هیله ورونو د مخکې نه درته کومه. نو طریقه درته ښایم. راځو زمونږ یوټیوب چینل بیا سره هم سبسکرایب کړئ. ورونو راځو وروره چې دلته موږ ته مثال واتساپ کې چا فایلونه راولېږل، دا 2 فایلونه دي. مثال دغه فایلونه دي، دغه 2 فایلونه واتساپ کې یا مثال زه درته راولېږم یا بل ورور درته راولېږي. دې 2 فایلونو کې ورونو هغه ته چې دا اپلیکیشن AFK لیکلی که نه دا انسټالېږي. دا چې کوم یو ده دا به انسټالای، یعنی اپلیکیشن ده، او دغه BAN چې ورسره لیکلی ده دا انسټالېږي. نو ورونو بعضې ورونو چې ګوره د باندې زه کلیک کوم، د باندې کلیک کوم داسې یو مسیج راکوي، مثال دا خو انسټالېږي نه که نه، دا یا راخلاصېږي نه، سپورټ کوي نه دا که نه. دا صرف یو کلیک سره ډاونلوډ کړي. نور د کې موږ کار نشته دې فایل کې، موږ صرف دغه اپلیکیشن سره کار. دغه فایل خو په دې واتساپ فولډر ته یعنې ډاونلوډ شو. دا مې انسټال کړه. ښه ده، اول انسټالومه. نو زما تیار انسټال ده. نو انسټالولو تاسو خپله انسټال کړئ او انشاءالله مشکل کار نه ده. دا د ګلکسي موبایلو لپاره ده، ایفون لپاره نه ده. ښه نو زه شروع کوم، دا راخلاصوم. راخلاصو نو راځه به دغه 3 ډاټه چې دا کونج کې دي که نه، دغه ډاټونه دا ډاټ باندې کلیک کوم. دا ډاټ نه وروسته راځم امپورټ ته، امپورټ اینډ ایکسپورټ ته. نو دلته په دې کې امپورټ وهم، امپورټ. نو امپورټ نه وروسته راځم الاو کلیک کوم. الاو نه وروسته همدغه کوم موږ ته واتساپ کې رالیږل سوي که نه، د واتساپ فولډر به ورته ګورو. دا زما د واتساپ فولډر ده. نو دلته واتساپ فولډر پیدا شو. تاسو به واتساپ فولډر پیدا کړئ ځکه واتساپ کې رالیږل سوي. واتساپ کې بیا راځو، کوم یو کلیک کوو، میډیا ته زموږ سم هغه راځي که نه، څوک واتساپ کې چې رالیږي. او که ډاکومنټ نو ډاکومنټ ته دا ډاکومنټ ده که نه، ډاکومنټ کلیک کوو. ډاکومنټ کې بعض ورونو چې ډاونلوډ کړي دلته راغلی دې ځای ته، خو د بعضو بیا پرایویټ کې ده، یعنې دغه فولډرو کې دي. نو زما پرایویټ کې ده، پرایویټ کې دغه ده وروره. نو ما رینیم کړی ده، اصل کې هغه نوم خو هلته بل یو، خو ما رینیم کړی ده، دا نوم مې ورکړی ده ورونو. دغه پیل ده، دې پیل باندې کلیک کوو. ګوره دلته تاسو ته راغلي اوس پیل خلاص شو. ښه راغله. د اتصالات مخابرګي شبکې کې وړیا نعمتونه انټرنیټ هیله ده چې سالمه ګټه ورڅخه واخلئ. او ورونو نو هیله ده چې تاسو ترې سالمه استفاده وکړئ. اوس راځو ورونو زو خپل سیم کارت اتصالات سیم څنګه کوو. اتصالات سیم کې انټرنیټ سے فعال کوو، مغه سیم ته اړو. اول سیم ته مثال اتصالات زما اول سیم کې ده، اتصالات ته مې واړو. نو اوس هغه یې ورکړه، انتن یې ورکړه. نو سټارټ بټن کلیک کوو. سټارټ بټن کلیک کولو سره انټرنیټ فعالیږي. صبر ورته کوو. سټارټینګ نو چې سټارټ نو د انټرنیټ تاسو استفاده کولی شئ، هیڅ مشکل نشته، هر څه ترې کولی شئ. نو زموږ چینل سره هم سبسکرایب کړئ. خدای دې وکړي چې سالم استفاده ترې وکړئ. نو داسې ورونو ته مه فالوئ چې تاسو ته معلوم وي او هغوی مثال لوفر لوچه کړي چې سالم استفاده ترې نه کوي. دا خاص د محصلینو لپاره ده. کړی و که نه په فیسبوک کې بیا پوست ما پاک کړه، ځکه زموږ کوم ملګري چې دا فایل جوړ کړی نو هغه ویله چې دا فیسبوک مه پوسټ کوئ. نو هغه ما هم فعال کړ، نو پاک مې کړ. نو ویډیو بیا زه خیر د یوټیوب کې ورکوم، خو ورونو شیر کوئ مه. مثال واتساپ کې یا مسنجر کې ورونو ته لیږئ، هېڅ مشکل نشته ده.